Bismillahirrahmanirrahim. The Corel Draw 11. The number is that راغلاس. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته د زوم د ټول څخه استفاده کول در وښیم چې موږ سره کوم کول د زوم ټول څخه استفاده وکړو. هم ډېر اسان دی خو بیا هم یو ډېر نن به زما ستاسو ته هغه بعضې څو طریقې زوم ټول در وښیم. یو تیز بې تشریح کړو بیا به ادامه ورکړو نور درسو ته. د زوم د ټول انتخابولو لپاره موږ د زوم ټول لرو. تاسو کول د زوم د ټول انتخابولو لپاره مخکې دې ستاسو زوم ټول نه انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې مثلا که چیرې تاسو زوم ټول نه انتخاب کړئ دغه څخه مخکې تاسو کولی شئ په خپل کیبورډ کې د زی یعنې د زیډ تورې کښې کړئ اتومات به زوم ټول انتخابېږي. زی چې موږ کښې کړ اتومات به ستاسې د موز پوینټر به په د زوم په دغه باندې بدلېږي. موږ زوم که چیرې تاسې په خپل صفحه کې پر یو اوبجکټ باندې تاسې لیفټ کلیک وهئ هغه ستاسې صفحه به ټوله صفحه به زومیږي نږدې کېږي به او که چیرې تاسې رایټ کلیک وهئ هغه به ورته لرې کېږي رایټ لیفټ. که چیرې زه راسته کلیک وم زما صفحه به چیز کېږي زوم آوټ کېږي به یعنې کوچنی کېږي به. که چیرې لیفټ کلیک وم زما صفحه به چیز کېږي غټېږي به. دا یوه طریقه د زوم دپاره. بل دلته موږ د زوم دپاره اندازه لرو. تاسو کولی شئ د اندازې د مخه مثلا 2 فیټ د هغه ابجکټ په اندازه باندې څو ابجکټ لري د هغه په اندازه باندې ستا صفحه زوم کړي. یعنې ته به وکولی شي خپل ابجکټ ووینې او درجه هغه د 109. د دې څخه بعد 2 پیج یعنې یو پیج مکمل هغه صفحه چې د هغه صفحه مکمل په هغه په اندازه باندې 100 او بیا هم to the page width د پیج د بر په اندازه باندې ستا صفحه زوم کړي. څومره چې صفحه ده د هغې په اندازه باندې ستا فعلي د ډراونګ وینډو چې ده هغه ته د زوم کړي. او بیا هایټ لرو د صفحې د جګوالي په اندازه باندې لکه دا د صفحې جګوالی دی دغومره په هغه اندازه باندې. او د هغې څخه بعد موږ دغه اندازې لرو 10%، 25، 50، 50 په هر اندازه تاسې خپل پیج غواړئ کولی شئ په هغه اندازه باندې زوم کړئ یا اندازه یې تعین کړئ. دلته به موږ 2 پیج انتخاب کړو. 2 پیج انتخاب کړو بالکل صحیح ده. او بیا د دې څخه بغیر چې کله تاسو زوم ټول انتخاب کړئ دلته موږ د زوم په پراپرټي بار کښې هم بعضې سیټینګونه لرو مګر دا ټول یو شی دی. اول دی زوم ټو د پیج هایټ د صفحې د جګوالي په اندازه باندې تاسو صفحه زوم کړئ. دا ټو د ویډ ټو د بر په اندازې باندې. او دلته موږ یو بل شی لرو چې زوم ټو پیج شفټ F4 یې شارټکټ دی. تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې صفحه خپل نارمل حالت ته راولئ عادي حالت ته. اوکې دا د هغې استعمال دی. بل دې څخه دې خواته موږ زوم ټو آل آبجکټس هر څو آبجکټس ته خپل صفحه کې ولرې دی به تا ته هغه زوم کړي هغه آبجکټونه به ټول درښیي 2 3 هر څو چې او برته غواړئ عادي حالت ته ولاړ شئ دا یې هم برته عادي حالت ته. او د هغې څخه بعد موږ لرو زوم ټو سلیکټډ شفټ F2 ته کولی شئ دا هم عیناً لکه دا کوم مخکینی آبجکټ دا غوندې چې دی مګر هم د دې وظیفه بیا ده د هغه آبجکټ چې تا سلیکټ کړی دی به هغه تا ته زوم کړي. مثلا ته یو آبجکټ انتخابوې چې هر آبجکټ تا انتخاب کړی فرض مثال زه به هلته دا آبجکټ انتخاب کړم. د دې آبجکټ انتخاب څخه وروسته برته به زی کلیک کښې کړم زوم ټول ته چې ولاړم هغه آبجکټ چې ما انتخاب کړی دی اوس زه پر دغه ټکي باندې کلیک کوم دی به ما ته هغه آبجکټ به زوم وي چې ما مخکې انتخاب کړي مکمل هغه آبجکټ دې ته وایي زوم د سلیکټډ آبجکټ. اوکې برته به راسو عادي حالت. او دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ زوم ان د لرې کولو او د نږدې کولو لپاره تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. او دغه درجې چې د صفحې د زیاتولو لپاره دا او دا یو شی دی کم فرق نه لري. بل موږ د زوم ټول کې یو بل ټول لرو په نامه د هاند ټول وظیفه دا ده چې کله زموږ تاسې پیج چې دی هغه کولی شئ موږ د هغه په واسطه باندې حرکت ورکړو. کله زموږ پیج نه یې تعین نه یې برابر تاسې غواړئ د خپل پیج یو خواته سره تنظیم کړئ حرکت چې کوئ تاسې کولی شئ خپل پیج ته د دې په واسطه باندې حرکت ورکړئ. دا د هاند ټول وظیفه ده. اوکې او تاسو کولی شئ د هاند ټول په واسطه باندې پر یو آبجکټ باندې یا پر یو صفحه باندې ډبل کلیک کړئ چې هر څونه وغواړئ دی به تاسو ته هغه ټیشکې زوم کړي. دا د هاند ټول په واسطه باندې موږ کولی سو برته به راسو ټو نارمل حالت په انتخاب کو نارمل صفحې ته. اوکې یو بل شی
هغه دا دی چې موږ تاسې کولی سو د زوم ټول په واسطه باندې برته براز زوم ټول ته د زی په کلي سره د زیډ په کلي سره د زوم په واسطه باندې موږ تاسې کولی سو چې یو آبجکټ داسې انتخاب و لکه افري ټرانسفورم غوندې دا انتخاب کو چې انتخاب یې کړو ماته به هغه آبجکټ موږ زوم کړي اوس داسې دغه آبجکټ پر هره ساحه باندې کلیک ووایي دغه زوم ټول به کوشش کوي تاسو ته به هغه ساحه نږدې کړي ګورئ که زه دلته په دې ساحه کلیک کوم دی به کوشش کوي چې دغه ماته نږدې کړي چې پر هر ځای باندې تاسو بس هغه ځای د دپاره مرکزیت لري دغه یو خاصیت د زوم ټول دی ګورئ کوشش کوي چې پر هغه ځای باندې زما دغه د زوم ټول یا دغه پوینټر چې د موس پروت دی پر هر ځای چې پروت دی ته هغه کوشش کوي چې ته هغه زوم کړي هغه ته زوم کړي یو بل شی د زوم درجه چې ده ټوله ډبله ده ډبل مطلب په دې معنا باندې اوس موږ دلته ګورئ د زوم دغه فعلي د صفحې اندازه مو 100% ده که چیرې د زوم د ټول په اندازه سره تاسې یو کلیک وي دا به چنده کېږي دا به 200 کېږي اتوماتیک که زه بیا وهم 400 به کېږي که بیا وهم 800 به کېږي که بیا وهم 1400 به کېږي دا د زوم ټول د اندازې خاصیت او قانون دی د دې څخه بعد دا خو د زوم طریقه سوله او بل هر وخت چې تاسو صفحه ډېره بې ځایه وه یا مثلا ډېره مو زوم کړې وه فرض مثال صفحه هم ډېره زوم وه تاسو کولی سئ چې څه وکړئ په خپل کیبورډ کې شیفټ F4 ووهئ او خپل صفحه نارمل هلته راوړئ شیفټ F4 او هم د هغه دپاره تاسو دلته دا د زوم دپاره دغه شته زوم ټو پیج شیفټ F4 اوکې یو بل شی چې زه غواړم تاسو وښیم هغه دا دی چې دلته موږ د زوم دپاره یو نیلم لرو ښه زه به راسم دا خپل پیج ته به راسم اولې ته به راسم په اول صفحې کې زه دغسې یو په اصطلاح یو ایمیج یا یو آبجکټ لرم دلته موږ یو ټول لرو هغه ټول ته وایي زوم تمنیل که زه د زوم په واسطه باندې ګورئ زه د زوم د ټول په واسطه باندې دغه آبجکټ دغه ساحه غواړم زوم کوم وخت چې مې دا ساحه زوم کړله صحیح ده اوس زه غواړم د آبجکټ پر نورو ساحو باندې هم کار وکړم یوه طریقه دا چې تاسو د هاند ټول به انتخابوئ په خپل کیبورډ کې اچ ووهئ یا هلته زوم ټول ته راسئ د هاند ټول انتخاب کړئ هاند ټول انتخاب کړئ تاسو کولی سئ چې دا خپل د آبجکټ بلې ساحې ته ولاړ سئ ویې ګورئ مګر هم وګورئ یوه لاره بله لاره د دې دپاره چې د دې دپاره بله لاره هم شته هغه لار دا ده چې موږ دلته یو زوم تمنیل لرو د زوم د تمنیل په واسطه باندې تاسو کولی سئ د خپل آبجکټ په مختلفو حالاتو کې مختلفو ساحو ته ولاړ سئ د زوم تمنیل باندې کلیک کړئ دلته دویم دغه سپین نقطه چې ده وبخښئ پلا د زوم ټول انتخاب کو د زوم ټول مې چې انتخاب کړئ اوس دلته وګورئ دا زموږ دغه خلاص و تاسو کولی سئ په دغه پر هره ساحه باندې چې ګورئ هره ساحه چې ستا په کار یې ما خپل ته دغه د زوم هغه وینډو ته حرکت ورکړم کومه ساحه دا ټاینه اخره هغه وخت تاسو په کار تاسو کولی سئ پر هغه باندې کلیک کړئ هغه به ستاسو صفحې کې د فعل الله دپاره پاتېږي تاسو کولی سئ پر هغه باندې کار وکړئ که مو نه و خوښ بیا راسئ دغه سپینه کوچنۍ نقطه چې د وینډو غوندې ځای چې دی پر دې باندې کلیک کړئ دغه د استعمال طریقه ده تاسو کولی سئ دغه لارو څخه د څخه استفاده وکړئ دا هم د زوم دپاره یو ډېر مهم ټول دی تاسو کولی سئ د خپل آبجکټ ټولې ساحې ووینئ د کتلو دپاره د رنګ تغیر ورکولو دپاره هر شي دپاره چې تاسو کولی سئ ستاسو خوښ تاسو کولی دغسې استفاده وکړئ نو دا و د زوم ټول د هاند ټول د زوم درجې د زوم پراپرټي ټول بار درس تر بله داسې د خدای په امان بیا هم ستاسو د نوکو نظریو او مشورو په هیله باندې ښه وخت درته غواړم خدای په امان